السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو د افغان پښتو ټیپس چینل څخه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو زه چې زیاتره ویډیوګانې جوړوم هغه د سکرین شاټ له لارې تاسو ته ښایم، ځکه چې په دې کې وخت نه ضایع کېږي او هغه کار چې د ډېر ژر کېږي. نو زموږ نوې ویډیو ده د پیټسنس کې د پیمنټ میتھډ ایډ کولو په اړه، چې څنګه په صحیح توګه پیمنټ میتھډ ایډ کړو او زموږ پیسې په صحیح توګه خپل بانک اکاونټ ته ورسیږي. د ټول نه مخکې به تاسو خپل ایډسنس ته راسئ، دا هوم پیج چې ده په دې کې به په دې درې ډاټ باندې به کلیک کوئ، به تاسو دا بیا دلته په دې پیمنټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې پیمنټ باندې کلیک وکړئ تاسو به دې بل پیج ته راسئ. دلته ما خپل پیمنټ میتھډ ایډ کړی ده، نو تاسو ته به صرف دا ایډ پیمنټ میتھډ به ښکاري. نو کله چې په دې ایډ پیمنټ میتھډ باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته به دا بله صفحه راخلاص شي. دلته ایډ پیمنټ میتھډ او ایډ نیو وایر ټرانسفر ډیټیلز او ایډ نیو چیک ډیټیلز. نو د چیک له لارې خو پیسې نه رسیږي، نو تاسو به دا ایډ نیو وایر ټرانسفر باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې دلته کلیک وکړئ تاسو ته به دغه فورمه یا د معلوماتو داخلولو فورمه به تاسو ته راخلاص شي. نو په دې سر کې به د اول سر کې به تاسو هېڅ هم نه ورکوئ، همداسې یې پرېږدئ. په دې دوم ځای کې به ورته نیم ان بانک اکاونټ، کوم نوم چې تاسو د بانک په اکاونټ کې ده هماغه نوم او کوم چې تاسو په ایډسنس کې ده. او په دې دریم ځای کې به ورته بینک نیم، کوم بینک چې د اکاونټ جوړ کړی ده، او دلته ورته د هغه بینک سویفټ کوډ، او دلته ورته د اکاونټ نمبر کوم چې د اکاونټ نمبر دی. او په دې ځای کې هم تاسو ورته د اکاونټ نمبر دوم ځل لپاره ورکړئ. بیا به ښکته راشئ، نو دلته به بیا د انټرمیډیري بانک په اړه ده، چې انټرمیډیري بانک هغه بانک ده چې ستاسو هغه پیسې چې دي د ایډسنس نه چې اول راځي د انټرمیډیري بانک ته راځي، بیا دا ورته ستاسو بانک ته استول کېږي. نو دلته انټرمیډیري بانک ستاسو په هغه د بانک په لخوا چې تاسو ته کومه ورقه درکړل شوې په هغه کې بیا وګورئ، هلته انټرمیډیري بانک لیکلی وي، د هغه نوم به په دې ځای کې ورکړئ او سویفټ کوډ په دې ځای کې. کله چې دا ورکړو نو تاسو به د اخري هغه پاتې شي. نو دلته به هغه ستاسو د هغه ورق کې بیا وګورئ، ستاسو د معلوماتو ورق چې د بانک نه خوا تاسو درکړل شوي په هغه کې بیا وګورئ. هلته به یو ځای کې لیکلي وي اور اکاونټ نمبر، نو د هغه سره به هغه کرنسي وي خپلې لیکلي یورو یو اس ډي. نو تاسو چې کوم سره چې یو اس ډي لیکلی هغه نمبر به راواخلئ، 6 عدده د نمبر دی، په دې ځای کې بیا ورکړئ. نو کله چې تاسو دا ورکړو نو تاسو به په دې سیو باندې کلیک وکړئ، ستاسو هغه پیمنټ میتھډ چې ده هغه به صحیح توګه باندې ستاسو اکاونټ نمبر داخل شوي معلومات. نو کله چې دا تاسو وکړل نو ستاسو پیسې چې دي هغه به که ستاسو $100 په ایډسنس کې پوره سوي وي نو د 12 ساعتونو په وخت کې به ستاسو هغه پیسې چې دي ستاسو اکاونټ ته واستول شي. او که چېرته ستاسو پیسې نه وي پوره سوي $100 نو کله چې هغه پوره شي بیا به ستاسو اکاونټ ته واستول شي. په اول ځل چې کله تاسو دا پیسې ستاسو بانک ته واستوئ یو څه وخت لګېږي، تقریبا 7 ورځې 5 ورځې 7 ورځې وخت نیسي. کله چې یو ځل پیسې ورسیږي نو بیا دوم ځل لپاره چې ستاسو پیسې راځي هغه کېدای شي 2-3 ورځې وخت ونیسي، په دومره وخت کې ستاسو پیسې اکاونټ ته رسیږي. نو دلته یو بل مشکل هم په دې کې جوړېږي چې کله تاسو ایډسنس خپل ویریفای کړی وي، تایید کړی وي، پین کوډ هم داخل کړی وي، او کوم ډاکومنټ چې تاسو نه غواړئ د پاسپورټ یا کوم بل څه هغه هم ورته اپلوډ کړی وي، خو بیا هم ستاسو پیسې چې کله تاسو خپل بانک اکاونټ ته واستوئ نو تاسو ته یو میسیج درکوي چې ستاسو پیسې اوس درول سوي یا په اولډ باندې دي. نو تاسو ته یو ایمیل هم راځي. نو انشاءالله دغه په اړه زه تاسو ته یو بله ویډیو کې معلومات درکړم، ځکه چې دا ویډیو ډېره غټېږي، نو هغه مشکل ده. تاسو بیا خپل معلومات ورکوئ، بیا له هغه وروسته ستاسو پیسې چې دي هغه ستاسو بانک اکاونټ ته رسیږي. نو که په ایډسنس او یوټیوب کې چینل کې کومه ستونزه لرئ کولی شئ کمنټ وکړئ، انشاءالله په هغه باندې ستاسو ویډیو جوړوم. نو دا وه زموږ نوې ویډیو، تر بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان، ښه وخت.